د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ په نواباد سیمه کې د سراج العلوم له مدرسې څخه یو شمېر حافظان د قرآن کریم د حفظ له بشپړولو وروسته فارغ شول. د دغو حافظانو د فراغت لپاره په یاده مدرسه کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو او د مسؤلینو په وینا یې د دستاربندۍ په 4مه دوره کې له دې مدرسې 12 تنه حافظان فارغ او سندونه ورکړل شول. موږ دا غواړو د امارت څخه چې دغه مدرسې اوس امارت ته ډېرې اړتیا لري، د امارت مرستو کومک ته چې امارت موږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي، د علماو حال واخلي، د طالبانو حال واخلي. د مسؤلینو څخه هم دا هیله ده چې پر مدرسو باندې وګرځېږي، ځکه مدرسې زموږ او ستاسو د دین مراکز دي، زموږ او ستاسو د دین د روزنې ځای دی. د امارت اسلامي له مشرانو نه زموږ دا هیله ده چې الحمدلله تر دې دمه پورې مدارسو ته توجه زیاته کړې ده او د دې نه بعد مو دا خواست او هیله ده له امارت اسلامي نه چې له دې نه هم خپله توجه زیاته کړي چې دغه نظام په دې مدارسو باندې جوړ دی، دغه زموږ نظام له مدارسو نه جوړ شوی دی او د علم د اسلام مراکز چې دا مدارس دي، نو مدارس سره د اسلامي امارت زیات توجه ته موږ هیله مند یو. په ورته وخت حافظان او د حافظانو د کورنۍ غړي د قرآن کریم د حفظ په بشپړتیا خوښي څرګندوي. دوی د اسلامي امارت له سیمهییزو چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې د دینی او عصري زده کړو مرکزونو ته خپله پاملرنه لا زیاته کړي. نو زما سږ کال د فارغت اوله دستربندي ده چې په دې مدرسه کې کو، نو موږ د امارت اسلامي نه دا غواړو چې موږ ته د نور هم داسې زمینې برابر کړي، داسې مدرسې داسې مدارس دي نور هم جوړ کړي چې الحمدلله موږ دلته روزنه وکړو، تر دې نور کتابونه د دې په ایسته نورې دغسې درسونه ووایو او د ځان دپاره داسې مسله ځان ته مصارف وکړو، سبا موږ دغه وطن او دغه ملت ته خدمت وکړو. د چاردرې ولسوالۍ د سراج العلوم له مدرسې دا کسان په داسې حال کې فارغېږي چې وړمه ورځ هم د کندوز مرکز او په دغې ولسوالۍ کې له مدرسو څخه یو شمېر نور حافظان او علما د فراغت سندونه ترلاسه او د خدمت په توګه ټولنې ته وړاندې شول.